سلامونه دوستانو راځئ یو لغت زده کړو په الماني ژبه باندې بیا همدغه لغت په جمله کې هم استفاده کوو یعنې مثال پکې جوړوو. دوستانو موږ په پښتو کې وایو بیا هم ښه نو موږ وایو که نه ښه نو تاسو څه کوئ، بیا هم تاسو څه کوئ. دا یو لغت په الماني ژبه کې موږ سره دا اوبریګنز ښه نو یا بیا هم. تاسو چاته وایي تاسو څه کوئ، هغه وایي زه څه نه کومه یا زما کار نشته ده، موږ ورته وایو بیا هم یا نو ښه نو تاسو دلته څه کوئ. نو دغه جمله په الماني ژبه کې موږ داسې وایو بیا هم څه کوئ یا ښه نو څه کوئ. Übrigens was machst du؟ Übrigens was machst du؟ تاسو کولی شئ په الماني ژبه باندې خپل مسلکونه، تاسو خپل کارونه ووایئ چې تاسو څه کار کوئ، څه روزګار کوئ. څوک بشپړزي کوي، څوک به روان وي، څوک به استادان وي، څوک به انجینران وي. نو کولی شي په الماني ژبه باندې دلته ولیکئ په کمنټونو کې. د دوستان به ستاسو د کمنټونو نه هم زده کړه وکړي او موږ به هم دلته په اسانۍ سره الماني ژبه زده کړو.